څنګه چې یم ستا سیبه داسې شه زما سیبه څنګه چې یم ستا سیبه داسې شه زما سیبه لږې خوره خو تلې خوره دا مې وې بابا سیبه خپل کړي په ما راړئ راشه د کاکا سیبه خپل کړي په ما راړئ راشه د کاکا سیبه خدای کوي چې څه غواړې غواړم به دې تا سیبه او بس د نیازک خان شته پاتې د دنیا سیبه السلام علیکم ګرانو ملګرو وحید الله خان یم او پروګرام خو راجوړ د خیبر د مازدیګر په شان دی خو نن زموږ سره د خیبر په مازدیګر کې زموږ د ملګري ولاړ دي عبید الله صاحب زموږ میلمه زموږ سره ولاړ دی همدغه شان دی د یادونو د مازدیګر کوربه ابوبکر صاحب دی همدغه شان دی نور وحید صاحب دی او ټول د سپرلي ریکارډینګ دپاره راغلي وو نو دغه او زموږ سره شبیر احمد شینا صاحب هم دی د کیمرې شاته نو د ریکارډینګ دپاره راغلي وو نو موږ یاره که د یادونو مازدیګر کې ابوبکر صاحب زموږ سره څه شعرونه شریک کړي نو ډېر ښه به وکړي نو ابوبکر صاحب سلامونه ډیره مننه شکریه الله وباد او خاط لره او دا ډیر یو ښه ټیم را جمع شوی دی بیا سپیشلی د 22 نیوز زمونږ کوم د سر کسان چې هغه راغونډ شوي وو او بیا د یادونو په مازدیګر کې تاسو زمانه دغه وکړو نو زه به یو غزل ډالۍ کړم وایي سپین به سوي چې تور ترېنه جدا شي سپین به سوي چې تور ترېنه جدا شي په دې تورو خو د سپینو خوند پیدا شي او زور د تورو راته هله را معلوم شي زور د تورو راته هله را معلوم شي پرنجو چې سترګې تورې د اشنا شي او د ځوانۍ سینګارې یو په دوه سیوا شي د ځوانۍ سینګارې یو په دوه سیوا شي سپینې زنې له چې تور خالونه راشي او تور ویښته هم زلمیتوب هم پیغلتوب دی تور ویښته هم زلمیتوب هم پیغلتوب دی سپین چې راشي ځواني لاړه شي په شا شي ډېره مننه ګرانو مینهوالو دا ابوبکر صاحب دغه شانتي نور وحید صاحب ته خواست کوم که څو خبرې زموږ د مینهوالو سره شریکې کړي السلام علیکم رونو څنګه یې ښه یې ټیک ټاک یې زبردست یې موږ راغلي وو د سپرلي ریکارډینګ نه خو داسې یو محفل جوړ شو دوستانه غونډه کې ملګرو وی چې ډېر ښکلی سپرلی دی خوندونه کوي او ګلونه ډېر زبردست دي مخکې سپین او شاته زیړ نو ټولو ملګرو ته زما ریکویسټ دی چې د ژوند نه لږ شان حصه وباسئ ډیره مننه عبید الله خان د بهار موسم دی او ډیر سپرینګ موسم دی دا موسم چې دی دا چې دی عاشقانه موسم دی او بیا په دې موسم کې تاسو د مچو په ذریعه باندې د ګلونو نه کمې فایدې اخلئ دې موسم کې خو مطلب دا دی چې سپرلي موسم کې چې موږ ته د مچو ډېره غټه فایده وي پوه شوې او په دې کې د بچ هم سیوا کوي ګبین تیم راوړي پوه شوې مچۍ پکې مطلب دغه سیلونه هم کوي په دې موسم کې او یو په دوه سیوا کېږي که نه او دا خو زبردست موسم وي پسرلي موسم چې په دې پسې موږ خپل مچۍ ګرځو پوه شوې چې کوم دی پسرلي موسم دی موږ ته هلته ځان رسو او دا زبردست موسم وي وحید الله خان د خپل پروګرام به د روغاني په یو شعر باندې زه وینا کم وایي سپیکه غلامان دي چې په غاړو کې پټې دي سپیکه غلامان دي چې په غاړو کې پټې دي بیا هم د محل څوکۍ کوي برخې غټې دي او موږ اخر په کومه ازادۍ باندې غرور وکړو موږ اخر په کومه ازادۍ باندې غرور وکړو موږ تم په غاړه د چا پټې دي خو پټې دي ډېره مننه